بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قدرمنو زمون پروگرام رڼا او پرانا کې حافظ محمد خیام صاحب موږ سره موجود دی. حافظ صاحب نن لږ شان خبرې کوو د حقوق الله او حقوق العباد چې حقوق الله څه ته وایي چې تقریبا ملګرو ته پته یې خو لږ نور وضاحت وشي او حقوق العباد کې کم راځي. بسم الله الرحمن الرحیم. جی د حقوق الله حقوق العباد تاسو وایي نو حقوق الله خو چونکې د الله تعالی چې کوم حقونه لري په انسان باندې ځکه چې انسان الله تعالی پیدا کړی دی نو خامخا د څه حقونه به وي او دا شانتي چې کوم حقوق العباد د مونږه چې کوم زه تاسو ته دا وایم چې عباد د عبادت چې کوم دی نو جمع ده او عبادت وي یعنی چې بنده ته نو د بندگان حقوق نو څه د الله تعالی حقوق مونږ باندې شته او څه د بندگان حقوق مونږ باندې شته. خانو دا حقوق الله کله تاسو دې لږ وضاحت وکړئ. جی حقوق الله کې چې کوم نه زما دا وایم چې اول کله انسان چې کوم نه کلمه وي او دی مسلمان شي نو حقوق الله کې دا دي چې د باندې مونږ دی به مونږ در الله حق دی دا شان د رمضان مبارک روزي در الله حق دی دا شان کچره حج په فرض وي صاحب نصاب در الله حق دی زکات په فرض دی صاحب نصاب دام د الله حق دی نو دا ټول الله تعالی حقوق دي او دې ته حقوق الله. نو په دې کې بیا داسې گنجائش پکې شته چې عالمان صاحبانو یا داسې مشرانو نورو چې خو په خپل حقونه وبخي خو بنده بالکل نه بخي او جی بالکل دا تاسو خبر بالکل ټیک ته دې کې دا شته ځکه چې الله رب العزت غفور رحیم ذات دی الله تعالی چې کبدنو رحمت ډیر زیات ویره او انتهایی ډیر زیات زو ارسم نو من دا به کمی چې د الله رحمت ډیر زیات ویره نو الله رب العزت خپل حق بالکل بخي بشکه دغه شک نشته خو هر چې د بندگان حقوق دا الله نه بخي ترغه پوري چې سو پوري بنده خپل حق بخله او ما دا سوریدلی چې الله تعالی بشمار نمونه دي کنه نو په هر یو نوم کې هغه رحمت او رحیم او کریم او دا پکې شته صرف یو نوم دی چې هغه کې لغون ته کې د غضب او د غصې اظهار پکې شته. جی نو دا بالکل تاسو خبره صحیح ده چې الله رب العزت یو کم سل نمونه لري او دا شاند چې کومنو دا یو کم سل نمونه کې صرف یو نوم داسې چې پایګه د غصې اظهار دغه د المنتقم بدله اغستون کې نو د دې نوم نه دا ظاهريږي چې الله رب العزت څنګه دې کې د غصې هغه اظهار کړل دي نور د الله تعالی ډیر رحیم ذات ځکه چې په عرش باندې الله تعالی یو کلمه لیکل چې ان رحمتي کغلبت غضبی چې زما رحمت زما په غصې باندې ډیر زیات غالب دی نو او بل الله تعالی بل زم فرمایي چې كتب ربكم على نفسه الرحمه الله تعالی په خپل ځان باندې د رحمت لازم کړی دی او دا رنګ الله بل ځکه فرمایي چې لا تقنطوا من رحمت الله ته زما د رحمت نه امید کېږئ ما نو یقینا چې دې آیاتونو نه پته لګي او چې کوم عرش باندې کلمه لیکل دې نه پته لګي چې الله تعالی رحمت انتهایی لوی دی او د الله رحمت چې کیند الله په غصې باندې غالب دی. ها حقوق العباد طرف ته لګي شان را شو په دې کې دا کم مشهوري خبرې دي یا کم داسې مشهور حقونه دي کنه چې هغه ډیر ضروری دي. جی حقوق العباد چې کوم دا خو یو واسط مفهوم لري او د دې مفهوم ډیر زیات دی د حقوق الله په نسبت باندې نو زه تاسو ته وایم چې حقوق العباد کې خو د ټول لړومبه د مور پلار حق دی دا شان بیا بس د رور حق دی د خور حق دی دا شان د گاونډي حق دی د عام یو مشر دی د حق دی ځکه چې رسول الله سلام په حقوق العباد باندې احادیثو کې ډیر زیات چې کومه تاکید ورکړل په کار مونږ لدای چې مونږ د حقوق الله خیال وساتو خو هغه سره د حقوق العباد انتهایی خیال وساتو ځکه چې حقوق الله خو به الله تعالی کچره او غواړي الله به حقوق الله معاف کی او هر چې حقوق العباد درنده الله تعالی الله معاف کی چې کله بنده معاف کی نو اوس دا مونږ ته نه معلومه چې آیا هغه بنده مونږ ته حق معاف کی یا نه معاف کی اوس د دې اندازه نشته. ډیره زیاته مننه قدرمنو حافظ محمد خیام صاحب نن موږ سره په پروګرام رڼا کې موجود دي د حقوق الله او حقوق العباد باندې خبرې ترې وکړي دا خو مونږه فی الحال په دې باندې مختصری خبرې وکړي ان شاء الله په راتلونکو پروګرامونو کې بیا مونږه په دې باندې وسیع دي سره خبرې ترې کوو چې حقوق الله کې ډومبه کم حق دی بیا د غي څه آداب دي بیا دویم حق دی راغي سری دغه شان حقوق العباد کې بیا کم حقونه دي د چا حق دی واغې کې بیا څومره پورې اهمیت د کم حق زیات دی نو ان شاء الله په دې راتلونکو پروګرامونو کې خبرې ترې کوو. تاسو ډیره زیاته مننه او شکریہ.